کتابتون مو د مغزو روغتون دی. که غواړئ مغزه مو فعال وساتئ، ډېر څه زده کړئ، ډېر څه ولولئ، نو کتابتون جوړ کړئ. په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړئ یا عمومي کتابخانو ته تګ راتګ زیات کړئ. تاسو نشئ کولی د یو انسان ټوله پوهه وګورئ یا د یو انسان یا له یو استاد څخه ټول څه زده کړئ، خو که د هغه کتابونه ولولئ تاسو په ډېر څه پوه شئ، د هغه د شخصیت په اړه، د هغه د علم په اړه. ځکه چې یو لیکوال کوشش کوي هغه څه په خپل کتاب کې ولیکي، کوم څه چې د ده زده وي، کوم څه چې ده نور نقل کړي وي، کوم څه چې ده له نور پکې اضافهوالی راوستی وي، کوم څه چې ده تجربه کړي وي. کتابتون به ستاسو او ستاسو په ماشومانو باندې ډېر اغېز وکړي. ستاسو د ماشومانو د ذهن د روغوالي، چمتووالي او د لا ښه والي لپاره کتابتون ډېر ضروري دی. په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړئ تر څو ورڅخه تاسو او ستاسو ماشومان سالمه استفاده وکړي. د هغو کسانو لپاره هم ښه زیری لرم، کوم کسان چې وایي چې موږ سره وخت نشته. تاسو سره وخت شته، نن سبا کتابونه په PDF بڼه باندې هم راوتلي دي. تاسو کولی شئ د خپل موبایل کمپیوټر له لارې هم کتابونه مطالعه کړئ، او هم تاسو کولی شئ که چېرې تاسو وایئ چې موږ لیک لوست نه دی زده، نو تاسو کولی شئ چې په غږیز ډول کتابونه واورئ، مطالعه یې کړئ. په هره ژبه کې په غږیز ډول کتابونه شته، په غږیزه بڼه باندې تاسو کولی شئ واورئ، د کار په وخت کې، د سپورت په وخت کې، د خوب په وخت کې. د خوشحالۍ ځای دا دی چې په پښتو کې هم غږیز کتابونه پیدا کېږي. ځوانان لګیا دي تر څو کتابونه په غږیزه بڼه باندې د یوټیوب له لارې نشر کړي او هم یې د فیسبوک له لارې خپاره کړي. تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ. کتابونه ولولئ، کتابونه ستاسو ذهن جوړوي، ستاسو ژوند ښکلی کوي، تاسو ته ډېره پوهه درکوي. هغه څه چې تاسو ته استاد نشي درکولی کتاب یې درکولی شي. استاد تاسو سره تل نه وي، خو کتاب تاسو سره تل وي. تاسو کولی شئ تل کتاب خلاص کړئ او ترې ښه ملګری جوړ کړئ. هغه څه پکې ولولئ کوم څه تاسو ته استاد درکوي. تاسو په خپله ژبه په خپل فکر ولولئ. کتاب ستاسو ته د فکر کولو قوت درکوي. تاسو کتاب نقد کولی شئ، تاسو په کتاب تبصره لیکلی شئ، تاسو له کتاب څخه یو څه نوټ کولی شئ. دا چې تاسو فکر کوئ، تاسو فکر ته اړ باسي، دا د مطالعې برکت دی، کتاب برکت دی. او همدا مطالعه ستاسو په دلیل خبرو باندې ډېر اثر کوي. که غواړئ خبرې مو خوږې او منونکې وي، نو کتابونه مطالعه کړئ. په هره برخه کې چې وي، مهمه نه ده، عمومي کتابونه، مجلې، هر څه چې لولئ ولولئ، هر څه چې زده کوئ زده کړئ، هر څه چې ګورئ ویې ګورئ، خو یو څه ترې زده کړئ. زده کړه